د یو خور سوال کړی دی چې زه داسې کس ته واده شوی یم چې د هغه 3 ښځې نورې شتي، زه یې 4م یم او زما د بل خاوند نه یو زوی دی چې هغه د 5 کالو دی. نو دا نورې ښځې چې کومې دي دا 3 بنې، دوی به زما د دې زوی نه پرده کوي او که نه؟ الجواب، دا کم ماشوم چې ذکر شوی دی په دې سوال کې د عمر کم دی او د دې سې ماشوم نه د زنانه دپاره پرده دا نه ده لازم. الله په قرآن کې په سورة النور کې هغه خلک ذکر کړي دي چې زنانه به د هغوی نه یعنی پرده کوي او هغه چې د هغوی نه پرده کوونه کې څه حرج پکې نشتی. دا ټول تفصیل په سورة النور کې شتي. نو په هغه آیت کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده، او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. دا هغه ماشومانان دي چې د دوی په مخ کې زنانه که پرده ونه کړي څه خبره نه ده. دا کوم ماشومانان دي؟ الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. امام ابن کثیر رحمه الله د آیت په تفسیر کې لیکلی دي، وی معنی دی دا ده چې هغه ماشوم چې هغه وړوکی دی او د زنانو په حال احوال باندې نه دی پوه، نه د هغوی په حرکاتو سکناتو پوهېږي، نه د هغوی د بدن په اندامونو باندې پوهېږي، نه هغوی ته داسې په جوور نظر ګوري. دا قسمه ماشوم کور ته دننه تلی شي او که هره زنانې که خپله ده که پردۍ ده د ده نه که پرده ونه کړي څه حرج پکې نشتي. چې کله ماشوم داسې عمر ته ورسي، بس دا وایي، بس میندې دا وایي زما زوی لا بالغ نه دی، وایي دوی منع کو بهر. په دې باندې نن سبا جګړې خلک کوي، لکه چاته دا هم نشي ویلی چې دا زوی دی دا رور دی دی ده نه مه لېږه. نو دا هم ځان له یو جګړه ده او دعوه ټول موږ د شریعت او د اسلام کوو. دا شریعت کې یو ځای کې نه دي راغلي چې ماشوم به بالغېږي نو هله به بیا پرده کېږي. نه، مسله دا ده چې کله ماشوم باندې پوه شو چې دی د زنانو په حرکاتو سکناتو پوهېږي، دی د زنانو په خبرو پوهېږي، دی د زنانو خبرو ته غوږ ږدي، دی د زنانه بدن ته ګوري، دی د هغې په اندامونو باندې پوه شوی دی، یا داسې جوور نظر ورته کوي، ډېر سطله ورته ګوري، بیا دا ماشوم به دننه پرېږدي. که دی هر څوک دی به دننه شي، د ده نه به زنانه پرده کوي. او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. الله دا ویلي دی، نه دي ویلي چې هغه ماشومانان چې بالغان شوي نه دي. بیا خو خبره په دې هم ختمولی شو چې خیر دی زنانه دې پرده نه کوي د هغه ماشومانان نه چې بالغان شوي نه دي. الله داسې ونه، الله وایي هغه ماشومانان چې د زنانو په عورتونو باندې او د دوی په دې قصو خبرو باندې نه دي پوه، دغه ماشومانانو په مخ کې که زنانه پرده ونه کړي څه خبره نه ده. لکه داسې ماشومانان چې کوم په څه نه پوهېږي، دوی ته دا فرق هم نه محسوسېږي چې دی د زنانو په مجلس کې ناست دی او که دی د سړو په مجلس کې ناست دی. دې کیسو کې نه دی. خو چې کوم ماشوم داسې لږ پوهېږي که نه، نو دی بیا ګوري دې زنانه دا جامې اچولي، دې لنډې اچولي، دې تنګې اچولي، دا کېناسته، دا ودرېده ګوره، دې دا ووایه بلې ښځې ته، هغې دا ووایي. د دې ماشومونه پرده پکار ده. ښه، اوس که څوک دا وایي چې دا ماشوم دا چې زنانه به ترې پرده کوي، د هغه زنانو نه علاوه چې هغه محارمو کې نه وي، زه د هغو خبره کوم، لکه مور شوه خور شوه، خو جدا مسله ده. په دې کې څه نقصان دی چې دا ماشوم دننه ځي راځي؟ راز بخکاره کی بس څه فتنه
خو دې دواړو هم دقه وي چې راز به ښکاره کړي د کور خبرې وبارو بس د دې لاس پړده لازم ده څنګه کیدای شي زنانو د عاداتو نه متاثره کېږي دې نه ښکلی جواب تربیت یې کېږي یو وجه دا ده د اوس نه تربیت پکار دی چې بھئی بس ختم ته به له سړو سره کښېنې خپلې خپلوانې چې کومې نږدې خپلوانې دي او هغوی ځان له مسله ده هغه نه کومې چې پردۍ زنانې دي ته به دننه کور ته نه ځې بهر به کښېنې سړو سره بله وجه پکې دا ده دا ماشوم چې کله د زنانو په منځ کې ډېر کښېني پاسي او دی په دې قصو پوهی نو د دې د لاسه ده ته نورې فتنې جوړېږي د ذهن ټول دغه طرف ته لاړ شي چې دا ښځه دیسي او ښځه دیسي او جنۍ دیسي او هلک دیسي او هغه دیسي او دوی دا وو هغوی دا وو د دې بیا سوچ دغه طرف ته ځي نو لا ځوان شوی نه چې غلطو کارونو طرف ته یې سوچ ځي ګوره شریعت هر هغه لار بنده کړې ده چې کومه لار فتنې ته رسي ډېر ښایسته دین دی زمونږ بعض وایي جینو چې زړه پاکي او بیا پکې زر د عبدالرحمن بابا هغه شعر وي ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نیسي چې په زړه کې دې څه عیب نه وي چې په زړه کې دې څه عیب نه وي نو بیا ښکلي مخونو ته ګوره عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې چې د پردۍ زنانه سره لاس نه دی میلاو کړی ولې په زړه کې عیب والعیاذ بالله نه دا خو شریعت دی الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د صحابه کرامو تربیت کوي سوره احزاب کې وایي که د پیغمبر د بیبیانو نه څه تپوس کوئ نو د پردې نه اخوا دې ته غوږ کېږدئ دا تپوس کوونکي صحابه کرام دي د پیغمبرانو نه بعد اوچت خلک د چا نه چې تپوس کېږي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې دي الله د دنیا چاڼ کړې ده دی ولې غوره کړي دوی ته الله وایي په منځ کې به پردې او زمونږ دې بعضو ته چې ووایي چې یاره بس زمونږ زړونه پاک دي موږ دغه قصو والا نه یو او په دې دیندارو خلکو باندې دا تور ولګوي وایي دوی زړونه خراب دي والعیاذ بالله یعنی د پردې خیال به هغه څوک ساتي چې زړه یې څښي ښځې ته به د بورقې هغه څوک وایي چې زړه یې څښي او پردو زنانو نه به نظر کته ساتي ځکه چې زړه یې څښا دی زنانه به خپل نظر حفاظت کوي ځکه چې زړه یې څښا دی داسې خبره شي نه دا د زړه څښاوالي او دې سره تعلق نه ساتي دا تعلق د تقوا او د دیندارۍ سره ساتي شریعت وایي د دې ماشوم داسې تربیت وکړي چې ګډوډ نه شي او بس دی نور د زنانو په منځ کې کوي څه خپلې زنانې دي او صحیح شو بلکې د خپلو زنانو سره هم ډېر ټایم تېرول نه دي پکار د زنانو د عادت پکې بیا راځي نو پردو زنانو ته څه دغه دی زموږ په دې ملکونو کې دې خیال کړی خصوصا د واده پروګرام او په غمونو کې کنه زما دا خبره غلط شوه لوی لوی داسې پهلوانان ورځي او روځي چې د سټ نه لاسونه نه تاویږي او چې ته خبره وکړې یو مور یې خفه شي پلار یې خفه شي ترې خفه شي وایي دغه ماشوم د 18 کالو او دغه ماشوم د 20 کالو هغه باندې وي د پابندي ولګولی چې دننه مه ځه نو دا خبرې یادې کوي چې دا شریعت زموږ د خیر دپاره دا خبرې موږ ته بیان کړي دي والله اعلم